إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله رب العالمين دا انسان اشرف المخلوقات ګرځولې ده. په قرآن کریم کې الله تبارک وتعالى سورة الاسراء کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، یقینا موږ عزت او کرامت ورکړې د آدم علی السلام دی بچو ته چې انسانان دي. مفسرین التلی کې وایي د انسان دی کمال ته وګوره او د کرامت او عزت ته چې د عربو په یو صحرا کې یو ماشوم رواني او په دې ماشوم پسې شاته سل اوخان رواني. دا ماشوم چې د اولنی اوخ هغه مهاري نیولې او دغه اوخ پسې شاته 99 نور اوخاني. دا ماشوم تی مخکې رواني خو د دې سل اوخانو په زړه کې دا یو احترامي چې د زم مالک دی چې کم طرف ته بوزي مونږ بالتزو چې کم ځای کې مونږ لدمره کې ته بدمک وي. تاسو ګورئ اوخ چې ډېر یو قوي حیوان دی او سلو خان په یو ماشوم پسې ورپسې دي. دا د انسان څومره لوی عزت دی چې الله تعالی د حیوانات د کائناتو د نباتات د ځمکې د بوټي د زراعت تر دې پورې د هوا دا اسباب هم د انسان ته مسخر کړي. اوس خو جازونه لګي د انسان الوزي د خپل سہولیاتو لپاره د جازونو سفري دی انسان له الله رب العالمین د عزت او کرامت ورکړي چې د کائناتو د مختلفو سيزونو نه د فائدې اخلي. او دا انسان چې د دومره نعمتونو په الله کړی دي چې ډیر بشمار دي. به د زمون دور خو ډیر انتهایی د انعاماتو دور دی، د سہولیاتو نډک دور دی. ک پخوانی بادشاہان راجوندي شي چې په ټوله دنیا بادشاہت کړي دي او زمونږ د سہولیات وګوري نو هغه به حیران شي چې لکه بادشاہان وتا سوې ما ته وایي چې مولوی صاحب د سواد په دې غر کې ولاړی خطبه کې او دا نیټ لګېدلې دی او ستا خبرې په سعودي او په دوبۍ او په یورپ کې اورېدل کېږي. زمونږ زمانه کې دا سہولیات نه کېدې شي هغه ماته حیران شي. دا زمونږ دور دومره انتهایی د سہولیاتو دور په ډبو کې تیار خوراکونه او جوسونه او شربتونه قسمه قسم ملاوي.
دسی یو څه تکلیف ته نشته چې ته په کوم طرف ځې او ته به حیران شې چې وایي څه به خورو څه به څښو څنګه چل دی پخوا خو به چې خلک په سفر وته د کور نه به ځان سره هر څه په ګوډي کې واچول توشدان کې به واچول چېرې په لاره به بیا لوږه راځي او تنده به راځي او څنګه چل دی هغه ټول فکرونه ختم شو بیا دا انسان باندې چې الله دا دومره نعمتونه کړي دي دا یې سره پیدا کړی خپلې بندګۍ د انسان لوی عزت او د انسان لوی کرامت هغه دا دی چې دی د الله بندګي کوونکی جوړ شي د الله عبادت وکړي دی او د الله رب العالمین چې کوم دین دی چې د اسمان نه نازل دی دا په دنیا کې په ځمکه جوړ شوی قانون نه دی دا نور چې په دنیا کې موږ څومره ګورو دا د انسانانو جوړ شوي نظامونه او قوانین دي ظلم پکې دی دوکه پکې دا فراډ پکې دی دو نمبري پکې دا هر څه پکې چلیږي واحد یو قانون دی یو نظام دی چې بدی کې دا دو نمبري او دا فراډونه نه چلیږي چې هغه د الله نظام او د الله قانون دی قرآن او حدیث سیده ساده خبرې دي د الله کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت صفا سوچه خبرې دي الحمدلله چون چرا و خدي خو خبرې بکې نشته مع الغرض مقصد می ده د انسان چې الله رب العالمین عزت من کړی دی دا په دی وجه چې په دې کې څه خوونه چولې دا هغه خوونه نه یو خوې هغه په دې کې د حیا صفت دی چې دا انسان به حیا نه کوي او زمونږ د انسانانو اولنې پلار او مور چې آدم علیه السلام او دغه بیبي او حوا علیها السلام دغه تذکرہ الله سبحانه وتعالى په دې سورۃ الاعراف کې کړی ده اول ته الله رب العالمین فرمای چې ګوره کله چې شیطان ابلیس دوکه ورکړه آدم علیه السلام لا په جنت کې کمې ونی نه منې کړو چې دا مخره او ابلیس راغو قسمونه ورته کول او د غرنګ دا وعدي وسره وکړي چې دا ونه تاسو خوري دا چل وو شي دا چل وو شي تاسو نه بچ کم دی همیشه به دي جنت کې اوسېږي او مزيب کوي دا دوکي ولا ورکړل نو انت الله رب العالمین دا خبر ذکر کوي چې بل اخر کله چې آدم علیه السلام دا وسوسه ښکار شو او سورۃ طه کې الله رب العالمین فرمایي دا وسوسه په دومره راډیره شو په آدم علیه السلام دا امتحان چې دا غنه د الله تعالی غو حکم هیر شو فنسي ولم نجد له عزما خبرت هیر شولا او د دې هیر د لاس هغه غونه وخوړل او دی وجنه وې د آدم علی السلام حدیث کې راځي چې هغه باندې هیر راغلی ونه په موږ ټول انسانانو دا چل کېږي کله کله موږ ته ډیره خبره بار بار شوي موږ زموږ یو ټیم کې بالکل هیر شي د خلاف بیا ورستو چې هو دا خبره خو هر وخت ماته یادې په دغه موقع کې را نه یې رش دا هغه خوې دې دا وخت نه روان دي نه انسان خو چون کې کمزور دی نسیانم پر راځي او په مونږ کې غفلتم خډیر دی نو الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمین دی او په الرکات او سوره فاتحه کې مونږ وایو چې الرحمن الرحیم نو داغه الرحم تقاضا ده چې مونږ له چانسونه راکړي ځکه هغه ته معلومه چې مونږ کمزوري ګناه نه کیږي غفلت لګیدلې خواهشات لګیدلې نو د الله تعالی زمونږ یو خو ډیر خوښ دی به بندگانو کې چې ته توبه وایي دیو جن اولنی انسان نه چې کړه د الله حکم مات شو آدم علی السلام الله ته په صبر ته محبوب شوه دی په دې چې هغه توبه کړې ده هغه دغه بیبي الله ته جوړلې دي او هغه الفاظ الله رب العالمین سورۃ اعراف کې را نقل کړې دي چې الله رب العالمین فرمایي د سورۃ اعراف په 23 نمبر آیت کې قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذن رب من بزمانه زيته ظلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا يا الله كتم تبخنا ونكين يا الله بخنا رتوك وترحمنا يا الله كتم من رحم ونكين يا الله رحم را باندې لنكونن من الخاسرين خامخهم بډیر غټ تاوان سره مخامخ شو ځکه چې تبرانه ناراضه شي بخنه بونه شي رحم بونه شي نو تباب شو مونږ دا الفاظ د الله رب العالمین دومره خوښ شوي دي چې د په خپل عظیم او اخیری کلام قران مجید کرا نقل زموږ تاسو تربیت د پاره چې دا چل به ګور پتا سن کیږي کله به په هیر تاسو نه زما حکم ماتيږي
کله به د غفلت د وجنه، کله به در باندې خواهش غالب شي، کله به د بل یو خطا وشي، انسان د دې سره مخامخ کیږي. ستا به بیرته د الله طرف ته د رجوع او بیرته چې الله رضا کې څه طریقه وي هغه دا چې توبه وباسه، الله ته بخنه د الله نه وغواړه. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي کل بنی آدم خطاؤون، د آدم علیه السلام ټول بچی خطاکاران، چانه لږه چانه ډېر خطا کیږي د انسان. د آدم علیه السلام بچی د موږ انسانان ټول کمزوري او خطاکاري. په دې خطاکارانو کې بهترین خطاکاران څوک؟ ګوره ګناهګارانو ته د الله نبی غوره ګناهګار ویلی دی، دا هغه دی چې توبه وباسي. وخیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکاران هغه دي خطا وشوله، ګناه وشوله، غفلت وشولو، نافرمانی وشوله، بس دی غوس الله ته توبه وباسي. توبه څه ته وایي زما محترم ورونو؟ توبه تاب یتوبو د دې په عربی کې معنا د رجوع ګرځیدل، لکه ته په یو لار رواني واپس شي، یاره نور په دې لار نه ځه. د توبې معنا دا چې تا کم کار شروع کړی د الله د نافرمانی او د په کومه لار رواني به نور دا لاره پرېږده، په دې مزل نور مه کوه، یو قدم هم مخکې مزه بیرته راواپس شي. توبه کې دا نشته چې دا مونږ خلک غوږونو ته لاس وړو او دا غوږونه ځان نه راکاږو، دا پکې نشته. قرآن او حدیث کې چېرته یو ځای کې تاسو دا نشئ ښودلی چې یا یو پیغمبر د توبې الفاظ ویلي سره دي چې انبیا د ګناهونو نه پاک دي، خو بیا هم الله ته توبې وباسي، د هغې په درجې اوچتېږي. زمونږ نبي صلی الله علیه وسلم به د ورځې سل ځله استغفار او توبه کوله، خو په یو حدیث کې به دا ونه ګوري چې نبي صلی الله علیه وسلم غوږونه ځان نه رانیولي. دغه رنګه صحابه کرام رضی الله عنهم استغفار توبې به کولې، غوږونه نیول به کې نشته. توبه اصل کې دا مطلب دی چې رجوع وکړه، رجوع د دې ګناه نه، د ګناه د لاره پرېږده نوره. دا په کومه ګناه کې چې مبتلا یې بس په دې ملامته شه، خپېمانه شه، ندامت اختیار کا، نور په دې لاره مه ځه، راواپس شه او بیا عزم وکړه چې بیا به زه دا ګناه نه کوم، په دې لاره به زه نور نه ځمه، او آینده دپاره دا عزم وکړه چې د دې په ځای به زه د نیکۍ کار کوم. الله رب العالمین تا ته بخښنه کړه، اخو ارحم الراحمین ذات دی. رب العالمین خو ډېر خوشحالي د بندګانو. نو بیا الله رب العالمین د دې اثر ذکر کوي چې دا ونه کله آدم علیه السلام وخوړله، نو د هغې اثر دا و چې فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ته وګوره زما موضوع هم دا وه، من په دې لږې خبرې کوم، دا حیا موضوع دا نن سبا بې حیي ډېره شوې ده، ګناهونه دي، نافرمانۍ دي، په دې به انشاءالله لږې خبرې وکړې. د نوجوانانو د اصلاح دپاره به یو څو خبرې وکړم، یو څو جملې الله دې زما نه قبولې کړي او الله دې په بیا اول ماله بیا موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العالمین فرمایي وایي د دې ونې د خوړلو چې زما حکم مات شو، اثر دا راغو په آدم علیه السلام او د هغه په بیبي باندې چې جامې ترې ووتلې. الله اکبر. الله رب العالمین فرمایي فلما ذاق الشجره، کله چې دوی سم دا ونه وسکله، میت که څوک پردي نشته، خو ښځه خاوند دي، نو ښځه خاوند خپل یو بل عورت ته کتلی هم شي، خو دا ښه نه ده چې هر وخت داسې بغیر د لباس، نو دوی نه یو دم چې کوم دی لباس ختم شي. الله فرمایي بدت لهما سوآتهما، دوی ته د یو بل عورتونه یو دم ښکاره شو، هغه لباس ختم شو میازم. او وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، او دواړه شروع شو آدم علیه السلام او د هغه بیبي چې د جنت د ونو دا پاڼې را دغه کولې او په خپلو عورتونو یې لګولې. دې نه څه معلومه شو؟ سره د دې چې بل څوک منځ کې نشته، ښځه خاوند دي، خو دې ته وایي فطرتي حیا. د انسان په فطرت کې څه پرته ده؟ حیا پرته ده. د دې آیت د لاندې مفسرین لیکي چې ګوره که نه، سره د دې چې منځ کې پردي څوک نشته، خو دا که ښځه خاوند هم دي، خو چې کله د دوی نه لباس ختم شو، نو یو دم دوی لاړه د ونو پاڼې راخستې او په خپلو عورتونو یې لګولې. نو د هغه انسان فطرت خراب دی والعیاذ بالله. کوم انسان چې هغه نعوذ بالله بې حیایي وکړي، خپل عورت غلط استعمالوي، خپل عورت هغه ښکاره کوي، یا د بعضې خلکو دا عادت خفه نه شئ، تاسو د اصلاح لپاره دا خبره کوم، موږ به چا زړه نه یخو چې هسې تنقیدونه په زړه یخو، خپل جذبات سړول نه غواړو. والله العظیم دا خپله ذمهداري ادا کول هم پکې غرض دی چې د الله دین باندې صحیح پوه شو. ډېر مسلمانان وروڼه موږ ګورو په لارو کې به اودس ماتوي، کوڅه به یې لاره به یې زنانه به تېرېږي، خلک به تېرېږي، او دی به بس بعضې خو پکې لاړو د دې لحاظ هم نه کوي چې زه قبلې طرف ته ناست یم او که کوم طرف ته نه، قبلې به حرمتي هم پکې بعضې خلک. دا انتهایی سپک عادت دی.
او زمون شریعت دا ناروا او حرام ګرځولې ده. زمونږه معاشره ډیره د حیا معاشره ده. دا واقعات چې د آدم علی السلام الله مونږ ته نقل کوي یا د نور انبیاء د خوند لپاره نه دي، دي کې تربیت دی چې ګوره خزه خاوند دي خو بیا هم حیا پکې ده، خپل عورت پټه. تاسو به حیا په ځان کې راولئ. او بیا دینه بعد الله رب العالمین د مشرکانو په هغه رسم باندې بیا رد کړي. د مکی د مشرکانو عادت بداو د جاهلیت په زمانه کې څومره خلک به چې حج لراته د حج کو د جاهلیت په زمانه کې هم کېده نو دی به ویلې به یاره دا زمونږ د جامې چې د خو د ګناه جامې دي او داسې خو حرامونه نه میلاوېدل لکه دا زمونږ د سهولیاتو دور چې د وختي ما تاسو ته زمونږ دور خو د سهولیاتو دی. خلکو ځان سره په بیگ کې چې د دوه حرامونه اچول چې یو حرام که د غشي لري کې خوله مله وکړي بل واچي. زمونږ خو ډېر د سهولیاتو دور. اوس وختي د اسب پۍ سر را روان وم دا غر یادوي دلته محمود غزنوي راغلی دی دې علاقو ته د هغه تاریخ کې راځي. دلته وایي څه غیر مسلمو یا بت پرست او د هغې سره مقابلې غډېرې کړي. نو ما ویل هغه دور به څومره په تکلیف به را رسېدلی او څنګه په تکلیف به مزلې کړی. نن موږ د AC په ګاډي کې دلته راو. خو زموږ دور خو د سهولیاتو دور دی. نو دغه احرام د دې په ځای به په هغه زمانه کې دا سهولیات خو نه وي ویلې دا زمونږ کپړې دا د ګناه کپړې دي. د جاهلیت لپاره یو تصور غلط. لهذا موږ په دې کې طواف نه کوو. هلکه نو څه به کوئ؟ وایي یاره دا قریش نه دي، دا قریش په خوا نه داسې معززه قبیله را روانه ده ځکه پکې الله نبي علیه السلام هم راولېږلو. هر پیغمبر په اوچت قوم او نسب کې راځي. قریش دا په کائنات کې اوچت خلک ځکه د ابراهیم علیه السلام اولاد دی. بیا د ابراهیم علیه السلام چې کوم بچی دی اسماعیل چې هغه د الله په نوم یې ذبح کوو او غټه عظیمه قرباني الله سوره صافات کې ذکر کړی ده. دا دغه نسل دی د اسماعیل علیه السلام. د غټې قربانۍ په نتیجه کې دا نسل مخکې تللی دی. ځکه الله او بیا ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه په حرم کې وکړه یا الله په دوی کې یو پیغمبر راولېږه هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام هغه دعا یم او الله هغه دعا په دغه کې را نقل کړې قرآن کریم کې زموږ د خوږ نبي په باره کې چې کومه کړې. الغرض دا قریشو ته به خلکو په اوچت نظر کتل چې دا ډېر اوچت پاک خلک دی. نو چې څوک به راغه د بهر نه او هغوی به طواف کوو نو د قریشو نه به یې جامې غوښتلې. یاره تاسو چې پاک خلک یې تاسو جامې راکړئ موږ به یې واچو په دې کې به موږ طواف وکړو دا به زموږ حرام شي. نو هغوی سره به دومره کپړې نه وي هغه به کمې وي ټولو ته به نه رسېدې. نو چې چا ته به نه رسېدو نو یې به په بربنډه طوافونه کول. سړو به د ورځې کول زنانو به د شپې کول او مخې ته او شاته په خپله خاصه عورت به صرف لاس ایښی او د الله په کور کې دا بېحیي کول. چا به ورته ویل دا کار تاسو ولې کوئ؟ سورت اعراف 28 نمبر آیت کې الله فرمایي واذا فعلوا فاحشه دوی دا کار د بېحیایۍ کولو چې په بربنډې طوافونه کول زما په حرام کې دا د دوی یو غلط تصور و. نو چې چا به ورته دا کار ولې کوئ دوی به دوه خبرې کولې دوه دلایل به ویل. یو تقلید او بل په الله دروغ. څو خبرې؟ یو تقلید پلار نیکم داسې کړي زموږ خلک هم کوي بچي پلار نیکه به چې بس څه کړی به کوو. دویم وایي الله راته ویلي نو په الله یې دروغ الزام لګوو. نو الله فرمایي قالوا وجدنا عليه آباءنا والله امرنا بها. وایي دي دا دوه خبرې کوي چې ته ته په بربنډه طواف ولې کوي. یو دی وایي یاره زموږ پلار نیکه داسې کړي دي بس مشرانو چې څه کړي به موږ هم کړو. او دا یو غلطه خبره ده چې همیشه دپاره هر باطل قوم او مشرکان او کافرو کړې ده چې کله ورته دلیل او حق راغلی دی او دوی د هغې په مقابل کې پلار نیکه او مشران رامخکې کوي چې نه مشرانو چې څه کړي دي. نه دا خبر خطا. که د مشر خبره صحیح وه په دلیل باندې بنا وه د الله د حکم او د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق به ټیک ده په سر سترګو بیا اخلو. دا به د دې مشر د وجې نه نه اخلو دا به موږ د دلیل د وجې نه اخلو چې د مشر سره څه دی دلیل دی قرآن او حدیث دی. او چې کله هر څومره مشر شي خو مونږ یې د الله او د رسول نه مخکې کولی نشو. هر څومره چې مشر دی مشري په خپل ځای احترام په خپل ځای بېعزتي نه کوو سپک الفاظ د هغه باره کې نه وایو. مونږ هېڅکله د دې بې احترامي نه کوو. مشري او احترام په خپل ځای بل طرف ته مونږ ته د الله حکم موجود دی قرآن آیت بل طرف ته مونږ ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی. د قرآن او حدیث نه به هېڅکله خپل مشر لیډر پارټي تنظیم فکر نظریه او د بل چا افکار او رای دا به نه مخکې کوي هېڅکله. ګوره دا یاد ځکه الله موږ دې نه منع کړي وو په صورت
حجرات اولنیت کې الله فرمای مؤمنانو ته اعلان کوي یا ایها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اے ایمان والو د الله او د رسول نه مخ کې کېږي دلته لا تقدموا علماء ناس دي مشایخ مناس لا تقدموا مفسرین دو معنی یو لازمی معنی بل متعدی معنی لازمی معنی دا په خپل ته مخ کې کېږي د الله او د رسول نه چې تا ته د الله او د رسول خبر راغی او ته لګي مخ کې روانه دغه خلاف کې یو دا ده یو معنا دا ده دویمه معنا متعدی معنا دا ده د الله او د رسول نه بل څوک مخ کې کوا یعنی خپل پارټي خپل تنظیم خپل مشر خپل لیډر خپل استاد خپل امام مجتهد عالم ارڅوک چې دی دا هم ته مخ کې دا دوه معنی دی بده کې خیال کوي ګوره د الله او د رسول نه مخ کې کېږي ګوره چې الله او رسول سویلی دي بس داغه مطابق کار کوي ورسره موږ عجیب باندې خبره موږ د دنیا د انسانانو د نظم او ضبط د ژوندۍ د نظم او ضبط د تیرول لپاره دي لپاره چې حوادثونه بچو مشکلات را تکم شي سیستم موږ جوړ کړی کنه وای دا ټریفیک سیستم دی دا سیګنل دی دا اشاره دی مطابق بغاړي چلے کني حادثه کې نو چې موږ دغه کول لګیو د دې لپاره چې موږ حادثې نه بچو دا خلاف کو سم ته ملاويږي پرچا ملاوي کنه په دې بهر عربي ملکونو کې ته مخالفه وي بس خلک د سیریږي ویا نشو کولای و اشاره لګیدلې ده نو د انسان یو جرمانه ده طبعا یا 500 درهم یا 1000 درهم یا سعودي کې ریال جرمانه لګي څنګه ټیټ ولاړی اگر کروڑ تا بالکل کلیر دی چوک بالکل کلیر دی خو ته ولاړی گاډي دی درو چې وی اشاره وشي بس بیا به الزم کني نو نظم دغه شانته چې څنګه ته د دې خیال ساتي د دې لګ ژوند لپاره د نقصان نظام بچ کې کړ نو دا غابدي نقصان هغه بدی تاوان هغه همیشه خسران چې هغه ټول عمر ژوندۍ را روانه ده کوم دا غیر تاوان او د نقصان نظام بچ کول غواړو موږ ګورو چې موږ ته زموږ الله او زموږ نبی صلی الله علیه وسلم سوي دي ته وګورو نو الله رب العالمین فرمای و دی بدا ویلې د مکه مشرکانو چې دا خو مونږ جی مشران په دې مونډنی په دغه څه بربند طواف وکاو او بل والله امرنا بها او بل الله ممتوي دا ویلي نعوذ بالله دا چې وای مشرانو فلا رواني د دې ول الله جواب نه ورکړ ځکه ډیره سپکه خبره ده غلطه ده خو چې دا بل خبره وکړه چې الله را ته حکم کړي دا په الله باندې دروغ جوړ کړو نو د دې جواب الله ورکړي الله فرمای قل ان الله لا يأمر بالفحشاء ای زمانه بي دوی ته وایا الله چاتم د بی حیا امر نه کوي دا تاسو بی حیا کوي الله رب العالمین خو حکم په حیا کوي الله رب العالمین خو انسان ته وی حیاناک انسان جوړ شه پزان کې حیا پیدا کا د حیا صفت پزان کې پیدا کا د سپکو خصلتونو نو د بی حیا نظام وسات رسول الله صلی الله علیه وسلم تیریږي داس فلا روان دو ملګری ناست یو صحابي دی بل ملګری ته بل ملګری چې حیا ډیره زیاته ډیر حیاناک نو دا بل ورته مړه تاسو کې دومره حیا کې او دومره حیا کې پارام کې نه داسې مکه او داسې دا صفت د ځان نه لګو باسه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه دا خبره واورېدلې غصه شو دغه کس ته ته درونه غلط دعوت ورکړه ته کې الله یو خسته صفته چولې اته ته چې نه د صفت ځان نه لري پرېږده وای دا ځکه حیا ټول پټوله خیر دی د الله نبی فرمایي حیا ټول پټوله څه دی خیر دی ته دی ولې د خیر نه منې کې دغه خو الله د خیر صفته چولې نو زمونږ زمانہ کې مداسي یو نیک مرګري وي یو تقوادار وي بل بولره شي غلط دعوت ورکړي چیرې ته خو کله به دا ګنده غاني دا ګنده فلمونو د ګنده کلیپونو دعوت ورکړي کله ته دا ورسېند کوي دا ستا ګناه ده چې دا ستا ګوتې کوي دا یاد سات کله چې یو غلط سیس شیر کړو غانا بی حیايي دا دي شیر کړه دا جرم پتا پسې راغستانه بعد چې څومره خلک ګوري ته په دې ګناه کې مبتلا شو ځکه تر دې ګناه داعي وګرځي بعضی وخت زمونږ ډېری حیانا کې خويندې مې دې په کورونو کې پردهداري عزتمند ډېره هغه دیندار او ایماندار خويندې نو یو غلطه خزې کله کله او د سی بی دیني به حای کې به پرده امراشي بس یاره تا وخت پرده شروع کړو ته چې کوم دی چیرې فلانی سره لاس نه ملاو او چا سره لاس ملاو بس په پرده باندې سکه او دا سکه دا غلط دعوت دی دا کوم خور چې دا غلط دعوت کوي دا خو په خپلم تباہ برباد ده په کار دی دا په خپل توبه وباسي خدا چې دی بل خور له غلط دعوت ور کوي ک اغه نعوذ بالله په دې دعوت خطا شو دا غي ګنام د دې پسر شو په کار دی دا بل خور ته وشي الحمدلله ما کو صفت د حیا دی دا مونږ ته الله ویلي دا زمون نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته او په دې باندې وعید وګوره
تاسو به وایي دا بې حیایي څه دونه غټه خبره ده او ډېره غټه خبره ده. لوی لوی عذابونه چې راځي دا د دې د لاسه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 ګناهونه ذکر کړي او دا غي 15 سزاګانې ذکر کړي دي. ټول حدیث نه وایم ځکه ټیم مختصر دی. د ابن ماجه روایت دی وګد روایت دی لګ ټیم پای کې یو ګناه صرف ذکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي 15 کارونه دي وي زه د الله نه پناه غواړم یا معشر المهاجرین ان تدركوهن. اې د مهاجرینو ډلې مهاجرین صحابه صحیح ته تقریر کو زه د الله نه پناه غواړم چې تاسو دا کارونه وکړئ من الله ته بچ کوي د دې ګناونو. یو باندې کې څه ذکر کړل کله چې په یو قوم کې بے حیايي عام شو او دومره عام شو چې ښکارا کیږي د روډونو د پاسه بے حیا تصاویر لګېدلې دي د جنکو د الکانو فحش تصاویر چې زموږ خويندې په دغه لاره تیریږي ګوري لګي او ښکارا چې کوم دی بے حیا نه کیږي. اوس خو سيزونه دي جبونه لراوي د موبایل او کله چې په معاشره کې بے حیا عام شي دمتوب عام شي د الله نبی فرمایل الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. په دې خلکو کې الله وباګانو مرزونه راولي دا وایرس وباګانی وي او الله په کې هغه بیماریان راخوري کې چې د دې مشرانو نه پیژندلې. دا زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث او دا شته کنيشت کله کله سره ډاکټر لاله شي د لیبارټرو کې ټیسټ وکړي دا فلانه بیماری د چته په ژوند کې به اوریدلې نمونه ان شاء الله نه ورزي. بعضی بیماریان اوس دا سره روان دي چې نوې نمونه ولا د ډاکټرانو غدي نوې نمونه وایي ځکه چې دا مخ کې نه و نو بل یو جدید نمبر لکې دا د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث. او کوم آیت چې مالوسته د سورۃ النور دې کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. یقینا هغه کسان چې وې دا خوخی چې بے حیايي دي خورشي په مؤمنانو کې د مؤمنانو په معاشره کې بے حیايي خوري په مختلفو طریقو باندې د فلم په شکل کې که د ډرامې په شکل کې که د سټیج شو په شکل کې که چرته نعوذ بالله چا ډمان اجلاګان یو ځای ته راوستي که د شاعرۍ د بې حیا شعرونو په شکل کې د غزلو په شکل کې دا مختلف طریقې دي. نو بې حیا لباس وکواچي دا ټول بې حیا خوري لګیا دا د بې حیا د خورولو هغه اسباب څوک چې الله رب العالمین فرمایي وي دا کار خوښوي چې مؤمنانو کې بې حیا خورش لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. د دې خلکو د پاره دردناک عذاب دی په دنیا کې په آخرت کې. نو ګوره دنیا الله رب العالمین د دنیا عذاب هم د خلکو لپاره دنیا کې هم دی ته عذاب او آخرت کې هم عذاب او الله فرمایي والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله تعالی پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. ته د ادب نه دا خو ادب دی جدا خو چې کوم دی سو ته وایي دا خو دغه دی دا یو فرشمنت دی او دا خو کوم دی اسیو زړه خوشاله ودی خیر دی دا خو جایز کار دی نه. الله وي ماته چل مخه زره تویم چې دا استاد معاشري تبعید نو الله وي بس پدې ځان پیکا زما د قران مخه ته تخپل خبري او تفسیری مکو بس د دین ځان وساته چې په هر رنگ کې او په هر شکل کې به حیدا ځان ته وساته ځکه دا سبب دی د دنیا او د آخرت د عذاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حکم کو زنانه وته مسجد نبوي ته زنانه شاته صفونه کې بودرېدلې منځ وکړو نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته چې څنګه سلام وګرځي تاسو به زر وځي او سړو ته تاسو به ناشته اسکار وکوي دی هغه پوری بناسته چې هغه پوری زنانه کورون ته رسیدلی چې د الله را صفای په لار کې نبی علیہ السلام دا نه خو خوله چې مسجد نه راوځي سره دي چې عبادت لراغلی پاک ځای لراغلی خو په دغه ځای کې د الله نبی نه خو خوله چې خزي او سړی په لار ګډ رواني او چرته اختلاط دی راشي نو زنانو باسکار په لار کولې ته تاسو په لار کو بل حکم او تدا کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لار باندې ځای نو زنانه دي د لارې په مینځ نزي په غاړه دي زی نو زمونږ د امت مور او د نبی علیہ السلام بیبي ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای دعا کوي د انصار د مدینه زنانه وتا وی الله دې د مدینه په دې زنانه ورحم وکي وی دومره نیکی دومره تقوا دار او دومره حیادار زنانه دي و چې نبی علیہ السلام ته څنګه دا حدیث بیان کو و دوی به د دیوالونو سره دومره جخت تللي د لارې په مینځ باندې چې موږ ته خوب نبی حکم کړی دی و دومره به جخت روانه وي چې کله کله به د برقه په د دیوال کې هغه زمانه خو د سپاخه دیوال نه نو اډکی مکی به کله کله به په هغه کې هغه برقه ون خطلو دومره احتیاط به کو د لارې په مینځ باندې تلله غاړو ته بتللې زنانه نو غرض مې دا زما محترم ورونو دا یو پاکه معاشره اسلام زموږ نه غواړي
د حیا معاشره غواړي. او دغه رنګ زما محترم ورونو کوم تاسو ګورو د خپل اسلافو کردار او د خپل مشرانو کردار دغه مين دی دغه حیانات او دغه مؤمنات مين دي چې هغه الله رب العالمین چت بچی پیدا هغه د دنیا د تاریخ په اوراقو کې دای کارنامې چې ګوري حیران بشي چې څومره لوی کارنامې وکړل. الله دا لوی خلک چې څومره په تاریخ کې ته ګوري دا د قزنانه او د غي تربيت کړي چې هغه مؤمن زنانه د صحابه مبارک راضي د غي د زنانه او د تربيت واقعات ډېر ګڼ ناشنا واقعات د سفیر رضی الله تعالی عنها تاریخ چې وګوري چې هغه د خپل بچو په کومه طریقه باندې تربيت کړي د شنوري زنانه چې هغه د خپل بچو په کومه طریقه باندې تربيت کول ورستو کې بیا راشدي تابعین او تابع التابعین او محدثین امام مالک رحمت الله علیه فرمایي زما شومه وړو کې ومله او زما مور به مال پټکې د سر نه تاو کړو كانت امي تعممني مور به مال پټکې سر نه تاو کړو راته ویلي چې اذهب الى ربيعه لاړ مسجد نبوي کې امام ربيعه ناسته ربيعه الرائي دا یو امام په هغه زمانه کې هغه درس کو مسجد نبوي کې هغه درس تکې نه بچیا او سمې ویلې راته په خواني علم د سينو لکه دا زمون اول به خلکو ادب زده کو به علم زده کو دا ګوره یو ډیر ضروری خبره دی ډیر خلک نه کوي نو دې مور براته ویلي چې بچي لاړشه د امام ربيعه اول ادب زده کا اول تاسو زده کا ادب مخکې د دې نه چې ته علم حاصل کی معنا دا د دې امام د دې لوی عالم ناس ته ولاړه خبرو انداز داول نوٹ کته دا خوونه خسته اخلاق دات اول یاد کا او بیا ته علم وکانه بیا وتا کې خسته خوونه موجودي ځکه انسان په اوچتو صفات باندې کمال ته رسیږي. دا امام بخاری رحمت الله علیه وګوره دا یتیم پاتش ورکه ماشوم پلار وفات اسماعیل سے د امام بخاری نو محمد ابن اسماعیل البخاری رحمه الله ورکه پلار وصیت وکړو د دې مور ته چې ما په ټول عمر کې حلال مال ګټلې دي زما په مال کې حرام خو پرې د شبهه معلوم نشته. الله د امام بخاری رحمت الله علیه په دې سیرت کې دا واقع کله راځي نو د والد سره یو دوست او عالم د خپل وخت او زید سر ته ولاړم چې پلار د وصیت کو چې ما په خپل مال کې حرام خو په ځای پرې د شبهه معلوم زما په مال کې نشه شبهه والا شبهه غي ته چې پته نه لګي دا شی حلال دی که حرام دی پر پته نه لګي مونږ خو بس په خالص سترګو پټمړو پیسې را پیدا کاوه او چې دا خبرو کوي زړه سيزان سره پړه کې ملامت شي چې تاسو څومره عجیب خبره وکړه خو ډیر زور غواړي سړی د دعوه وکي زما په مال کې حرام بالکل نشته بلکې شبهه هم پکې نشته ما چې څومره پاک انسان دا زکه دومره پاک انسان چې بچي الله امام بخاری جوړ دا چې پاکونه الله بچي مرله پاک جوړ او هغه مور د امام بخاری رحمت الله علیه راولګیدله هغه خپل خاوند وصیت هغه نافذ ک او دغه بچی تربیت یو او څنګه بچی تیار زویما نن د جمعې ورځ ده کنه په ټوله دنیا کې به خطبه کیږي ټوله دنیا کې مسلمانان مساجد کې خطبه کوي د سی منبر نشته چې د صحیح بخاری او حدیث پکې بیان نشي د سی منبر نشته دا څومره اوچت کمال ته رسیدلی انسان دی ته په خپل وګوره چې دا کمی مور تیار کړو د دې مور به کمی دعاګانې او کمی اخلاص دا کمه مور و د دې کمه تقوا وسړې دي ته حیران شي چې الله ورغه دا بچي د سي مقام ته ورس هر عالم چې کتاب لیکي په هر موضوع چې لیکي خامخابه چې کله احادیث درج کوي د بخاری یو نه یو روایت خو به خامخا راوړي د سي کتاب ته نشه خودلې چې عالم په یو موضوع لیکلو د بخاری او حدیث په کې نه دا څومره اوچت مقام ته الله د انسان ورس الله رب العالمین دا هغه کتاب ته دومره مقبولیت ورکو چې وې زما استاد اسحاق ابن راهوی رحمه الله و یو ځلی په درس کې د خواهش اظهار کو چیرې زما سره د سوال چې مرګره وي او داس یو کتاب د احادیث لیکل وي چې صرف صحیح حدیث پکې وي چې ضعیف او موضوعي پکې نه وي وې الله دا خبره د استاد زما پړه کې واچول زما د شیخ خبره زما کې الله واچول وې ما ویل چې ان شاء الله دا کار به کوم دا خدمت دا الله چې چاته پزړه کې خبره چي دا یو هر چاته خو نه شي کنه چې ما تا ته بلته دی ورواچ دا یو غټه د کمال خبره دا توفیق ورکول دی یو کار وې دا یو خو مې دا عزم کو چې یره د ازما استاد خو خسته تجویز پیش ک ان شاء الله د ارمان به سر ته ورسوم یو کتاب لیکم بالکل سوچ صحیح حدیث پکې راجمه کوم یو دوی ما ورځ خوب ولید دا خوب حجت نه دی
او نه د پیغمبر نه غیر د بل چا خوب سو وحیده او نه په دین زیاتیږي نه په کمیږي خو کنه خوب چا ولید نبی رسول الله فرمایي دا یو زیره دی بس زیره خوشاله شي خوب مثلا ته خوب ویني چې جمع ورکه تلاوت کې په حرم کې طواف کې یا دعاګانې غواړي یا چې کوم دی بل یو نیک کار کې صدقې کې په خوب کې ځان ویني اذان کې بیان کې په یو ځای کې د دین دعوت کې او بیا دی بل څوک ویني ها امام بخاری رحمت الله علیه خوب می ولیدا په دې کې زه ګورم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو کټ باندې پروت دی داسې او دا مچان راځي چې پکېنی خو زه وته نه پرېدم زه ته ببوزي وم داسې مچان ته څه کوم اشړم ته چې دا نبی علیہ السلام ګوره چرته کېنني احترام د وجن زوالار ودا خوب مې خپل استادان ته چې مال سي خوب لیدلې و یغیر له تعبیر راکو چې تا ته الله د داسې لوی کارنامه توفیق درکې چې د نبی علیہ السلام د حدیث خدمت وکې د ضعیف او موضوعي حدیث به وشړی دا مچان او سوچ کوم چې د دین نبی علیہ السلام نه صفاء حدیث په صحیح سند را رسیدلی دا به امت ته پیش دا تعالی یو زیره ورکو مخکنه دی کتاب بارک د صحیح بخاری بارک او بیاي پشپار سکالو کې دا صحیح بخاری لیکل شپار سکالو چې د چان کو باقاعده شپږ لکه حدیث د تیار او دا غینه چان کو او دا احادیث تراجمه او چې کله په مسجد نبوي کې نو د نبی علی السلام چې کوم کور د حجره مبارکه او منبر د دې په منځ کې نبی علیہ السلام فرمایي حدیث کې راځي چې ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه اگر جنت ټوکړه چې وته ریاض الجنه جنت باغچه دغه ځکه امام بخاری حدیث لیکل دی صحیح بخاری او چې کله په مکه کې به حتیم کې لیکل هغه ګرد دیوال نه دا مثلا کې د کعبه صدا خرست پاتې شوی د بهر هغه واقع تاسو ورېدلی چې مکه مشرکان سره خرچه و غیره کما شوی و دا به بار پاتې شو به بل تناس هر حدیث نمخ کې هر د حدیث لیکلو نمخ کې به امام بخاری رحمت الله علیه غسل وکړو 2 رکعات به وکړو بیا به کې ناستو حدیث به ولیکو الله شپارس کاله د خدمت په څومره تقوا لیکلې دي څومره په ادب لیکلې دي څومره انتهایی ادب کړی دی یو حدیث دی لیکل دا چا تیار کړ دا خلک دا زنانه او میندو تیار دا خبره د خپل خويندو میندو د پاره کومه بعض وخت زنانه ځان ډیر کم غني ځان ته ډیر په دې سپک نظر ګوري چې زما سوکم والله العظیم چې زنانه دومره عظیم خدمت د اسلام کولای شي سره د دې په خپل کور او په خپل کوټه کې ناشته خدا به دې بچي تیار کی چې د ټول عالم کې بداغي د وجه رڼاګانی خوري د یاسات کله چې زمون کورونو کې اصلاحي نظام کله چې زمون کورونو کې زنانو تربيت من کولو د خپل خويندو تم دین خو دلو ایتم تقوا خو دلا اوی د الله په ذکر باندې د قران په تلاوت باندې په عبادت باندې عادت شي او د دې خو او خصلت واخلي قسم بالله د دې مند بچی ډیر قیمتي وي الله رب العالمین د دې ډیر چت انسانان جوړي نو غرض دا موږ اخیری خبر به ختمو ما ټیم ختم دي خو ما ته اجازه ملاو چې یوې نیمه بجې پورې خبرو کزه کولاړې کې دې تاسو ټیم به وختي خو تنگ نشي نه یوې نیمه بجې پورې ما ته اجازه تاسو ګورئ اخیری خبره موږ وایو کنه اوس په دې لار موږ راتلو 14 اگست دی او غانی دی او بجانی دی او درس دی او ګډاګانی دی په لار تاسو نه لکه بی حیدا بیا ته کیمرم نیول شي ولکه ځوان یو غیرتی او پښتون ځان ته غړي سب دې ته ایران شي هغه دې څه فائدہ ته غړي ګراګړي دي فائدہ ما ته وخای تاسو څومره دا وجه صدا کورونو کې تربيت ختم شي زه اکثر دا خبره کوم تعلیم ډیر شو تربيت ختم شي دا خواږه مشران دا سپینګری چې ناس دلته دینه ته پوسو د دې په وخت کې تعلیم نو د دې په وخت کې دومره کالجونه او یونیورسيټي او سکولونه نو خو تربيتو پلار به بچی ته نصیحت کو مور به بچی ته نصیحت کو بچی فلانی ځای کې بکینی فلانی ځای کې نه کینی فلانه خبره کوا فلانه خبره بنه کې په دې سړی سپک ښکاری فلانه خوې بنه کې په دې سړی سپک ښکاری سکول نو کالج نو یونیورسيټي نو خو مور د سي مور وا پلار د سي پلارو چې ساده باده پلارو خو هغه د غرد د کاڼي نه مضبوط ایمان او غیرت والا هغه تربيت کول په کور کې د بچي اوس ډیګری نه تعلیمونه او کالجونه یونیورسيټي خډېرې شوي اخلاق نشته کردار نشته خبرېږي الکان سټرایک شروع کړي الکان دي سټوډنټان د پروفیسور د استاد ګریوان کلاسونه چې بیزتی کوي گزارونه پې کوي فایرینګ کوي څومره فسادات کوي اخلاق ختم شو مشران په مجلس کې ناسي کشران به هغه سپک کارونه کوي مشر ځان سره شرمنده شي هغه خو زمانه سره شرمېږي خو بالکل حیا نشته تربيت خراب شو تربيت کم ځای کې کېږي
تربیت په کور کې کیږي زما محترم ورو دا زمون کورونه داسې ګډوډ شو ځکه دا بار ماحول داسې ګډوډ دی خلک وایي معاشره خرابه ده معاشره څه ته وایي معاشره ما تا ته وایي کنه که من تاسو د خپل کورونو نه د اصلاح تربیت شروع کو هر سړی د خپل کور ذمہ دار شي او وایي چې زه به خپل بچي سمومه د دې به زه تربیت کوم ښه آداب به ورته وخت په وخت ذکر کومه نو انشاءالله تعالی چې زه دا عزم وکړم او تی وکړي او بلې وکړي او میندې دا عزم وکړي انشاءالله معاشره په خپله سمېږي د معاشري آغاز به د خپل ځان او د خپل کور نه کې الله رب العالمین دې زموږ ستاسو اصلاح وکړي او زموږ د کورونو دې الله رب العالمین اصلاح وکړي او الله رب العالمین دې زموږ معاشره دا په حیا باندې آباد کړي او الله رب العالمین دې زموږ د معاشرې نه دا بې حیايي ختمې کړي رب العالمین دې د الله چې کوم احکام دي پاک په هغې باندې او د خوب نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى یو 2 منټه په خبره وکم الله سوره کهف کې چې جمعې پورز الحمدلله ډیر مرګري به سوره کهف و ان شاء الله سوره کهف چې دا د قران د مین سورت دی د قران بالکل په دې مینس کې او په دا ځکه کم لفظ راځي اعظم د قران کې اټکه غټم لیکل کم ټکه دی وليتلطف دا وليتلطف دا چا خبرې دي دا د اصحاب کهف د مرګري خبرې دي دا ځوانان الله د قران په دې مینس کې د یو ځوانانو قصه راوړي دا و نو ځوانانو مفسرین لیکي او دا نوجوانان د ټول معاشري د شرکیات او غزه کې کوم غلط رسمونه او بهایني سبب چې کې دي دا غي نه راجوده شو ابن کثیر دا غي واقع راوړي د ونی د لاندې یو کې ناسته دا شانت رسیدي یو دغه ورځ ټول خلک لګي بهایني کولی دا یو راجوده شو دا بل راجوده شو دا بل شرکم کې دوه معاشره کې بهایني کې دي د ځوانانو الله فطرتونه پاک کړي یو بل سره تعارف هم لا پورا نه شوی یو ته ته نه راجوده شو دا میلې ټېلې شروع دي تم په کې دلچسپي نه شوی نه زما اړه خو دې نه څتور دا څه کوي داخله بل ویلې زما سره کې امداله بل پدې باندې الله یو ځای کړ او په دې عقیده توحید باندې الله رب العالمین وی مشرف کړ عقیده توحید ایمان الله ور نصیب کړ الله دې ایتونه کې فرمایي چې دا کسان انهم فتیه دا ځوانان آمنوا بربهم ایمان په خپل رب راوړو عقیده توحید اختیار کړه وزدناهم هدى والله مولا هدایت زیاتول دا نوجوانان د دې واقع الله قران کې ذکر کوي سوره کهف چې دا بیا دومره ظلم پیراغه د بادشاہ مخې ته پیښ شو او تل چې تاسو ولې داسې یو جدا عقیده اختیار کړی چې زمانه خلاف عقیده م اختیار کړی چې معاشره کې شرک کې دوی شرک نه کوي او بل هغه بادشاہ په سوال مو چې تاسو پلار نیکه خو لګیل دغه کارونه کوي تاسو ولې دا پرې خو دوی پلار نیکه دې موږ دلیل راوړ موږ ته دلیل پیش کی که دلیل نه نو موږ پلار نیکه پسې په دې خبرو کې نه زو هغه ورته یا به د عقیده پرې د یا در باندې اډر بکوم تاسو وانه په میدان کې موږ تړو ټول خلک بر باندې کمر او کانی وری او وجنب نو بس یو سره فیصله کوي زونه چرته بل زیل ایمان خو نشو پرې خو دی وزي چې لا شو چې د خپل دین د حفاظت او د الله د کلای او آزادي بندګۍ د پاره به وزي ته پناه ویسو نو قران کې الله فرمای لاړه یو غار ته لاړه او اغه ته چتلا دعای وغفر ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا دا دعای وکړه به لاړه یو غار ته لاړه او واقع الله پورا نقل کړي دا واقع کې غرض څه دی قران په دې مینس کې الله راوړي غرض دا دی چې زمونږ نوجوانانو له د قشن کردار پکار دی چې معاشره کې کوم غلط کارونه دي غیر شرعي کارونه دي ناروا کارونه دي د اخلاق خلاف دي هغه نه ځان مون وسات او داسې نوجوان چې خپل ځواني کې د الله عبادت او بندگی کوي دا په هغه خوش قسمتو کسانو کې دي چې د عرش سورې بو ته ملاويږي وشاب نشأ في عبادت الله تعالی هغه کسان چې د قیامت پورس په سخت ګرمۍ کې با
د عرش د سوري د لاندې ولاړې د قیامت د ګرمۍ نه به خبر نشي هغه کې یو هغه ځوان دی چې ځواني د الله په بندګۍ کې تیری هغه ځوانانو ته مبارکباد د هغې دپاره خوش قسمتي ده او الله نه د استقامت وغواړي چې الله موږ له استقامت راکړي چې دا ځوان دی او خواهشات یې ښه ډېر دي په رګونو کې تازه وینه ده په پټو کې زور دی اډوکو کې طاقت دی خواهشات یې ښه ډېر دي سینه غواړي چې هره مستي وکړي زړه غواړي چې هر قسم نافرماني وکړي خو د بیا هم دې ټولو ته واګې اچولي دي او د الله بندګي کې چې ګوري په مانځه کې ولاړ چې ګوري اول صف کې ولاړ چې ګوري تلاوت کې چې ګوري د شپې را پاسېدلی تهجد کې چې ګوري په د مشرانو خدمت به کوي چې ګوري څه د خیر کارونه چې دی او پکې شامل نو دا ځوانان دی له الله د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي داسې ځوانان هغه الله رب العالمین د دوی نه ډېر زیات خوشحالېږي الله رب العالمین دې زموږ د نوجوانانو اصلاح وکړي او الله رب العالمین دې زموږ د ملک او د ټولو اسلامي ملکونو حفاظت وکړي او الله رب العالمین دې په ټول عالم اسلام کې امن او امان قایم کړي الله رب العالمین دې بدامنۍ ختم کړي زموږ ملک غربت دی الله رب العالمین دې د مسلمانانو د ملکونو د غربت ختم کړي او الله رب العالمین دې چې چا کار روزګار نشته الله رب العالمین دې حلال روزګار ټول ورکړي او د چا چې اولاد نشته الله رب العالمین دې صالح اولاد ورکړي کوم نوجوانان د غي نکاحونه نشته دی الله رب العالمین دې غویله داسې صالح بیبیانې ورکړي چې پاکه معاشره وجود ته راشي او الله رب العالمین د هغوی د شرعي حاجتونه پوره کړي داسې مسلمانان دي چې خپل کورونه یې نشته الله رب العالمین د هغوی له خپل کورونه ورکړي او الله رب العالمین د مسلمانانو ټول حوایج پوره کړي بیماران ته دعا وغواړي چې الله رب العالمین ټول بیمارانو له شفای کامله ورکړي په ملک کې د ستاسو سواد خو خدای بل نور ملک کې ګرمي ده الله رب العالمین دې په هر ځای باندې د رحمت بارانونه راووري او الله رب العالمین دې دا موسم مزیدار کې چې مسلمانانو باندې د رحمت بارانونه ووريږي او غیله فایده ورکړي صفونه برابر کړي